أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 25. په مخکنی آیت کې رب عز وجل د بدعملو خلقو لپاره وعید بیان کړي، یعنی دا چې یو څوک قرآن نه مني نو د هغو ځای به اور وي، او هغه اور داسې اور دی چې د سونګ مواد انسانان او ډبرې دي، په ډبرو بلیږي او په انسانانو بلیږي، دومره سخت اور دی. د رب عز وجل قانون داسې دی چې هر ځای وعد او وعید دواړه بیانوي. که چیرې وعید بیان سو یعنی د بدعملو خلکو سره وعده په عذاب باندې بیان سوه، وعد به هم بیانېږي، یعنی د نیکانو خلکو سره د جنت د نعمتونو وعده دا به هم بیانېږي. او کله کله داسې اول وعد بیان سي، وعد معنا د نیکانو خلکو سره د نعمتونو وعده، وعید معنا د بدعملو خلکو سره د عذاب وعده. دلته مخکې وعید بیان سو، د بدعملو خلکو سره د اور اشارتن وعده بیان سو. رب عز وجل دستی وعد بیانوي، یعنی د نیکانو خلکو سره د نعمتونو وعده. او ټولو خلکو ته اعلان کوي، وای کم کسان چې ایمان والا دي، کم کسان چې صالح عمل والا دي، د هغو لپاره جنتونه سته. ځکه رب عز وجل فرمایي وبشر زیری ورکه الذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دي. داسې زیری ورکه چې ان یقینا لهم د دې دپاره جنات جنتونه دي، داسې جنتونه به وي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د درختو تر شاخو د دې جنتو الانهار ویلې. او داسې نعمتونه به وي په جنت کې به داسې منظر وي کلما هر وخت د اوقاتو رزقو چې رزق ورکول سي دې جنتیانو ته منها د دې جنت څخه من ثمرة د کومې میوې څخه رزقا په رزق باندې کوم میوه ورکول سي قالو دی به وایي هذا الذي دا هم هغه نعمت دی، هم هغه میوه ده رزقنا چې موږ ته په رزق راکول سوی و من قبل مخکې، و اتو او ورکول به وسي به متشابهه په دغه رزق سره متشابهه ورته هم مثله. او ولهم د دې دپاره به فیها په دې جنت کې ازواج بیبیانې به وي مطهرة پاکي، وهم دی به فیها په دې جنتو کې خالدون همیشه پر همیشه وي. په دې ځای کې رب عز وجل څو خبرې یادې کړلې. لومړی خبره دا چې یوازې مؤمنانو ته زیری نه دی ورکړی، بلکې دوه شرط یې لګولي، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. هغه څوک چې ایمان لري یاو او دوهم صالح عمل لري دوا، په دغه دوو شرطونو باندې رب عز وجل زیری ورکوي. که یوازې یو څوک ایمان ولري صالح عمل نه لري د هغه کسانو دپاره جنت نسته، او که یوازې صالح عمل لري ایمان نه لري د هغو لپاره جنت نسته. صالح عمل څه ته وایي؟ صالح عمل و دې ته ویل کېږي چې اتیان د اوامرو د الله رب عز وجل چې د کومو شیانو امر کړی دي هغه ټول شیان عملي کول، والنهي عمن نهى الله، او د ټولو هغو شیانو څخه منع کول چې رب عز وجل منع کړي. الله جل جلاله پر خلقو باندې
لمونځ فرض کړی دی. صالح عمل والا به لمونځ کوي، پر خلکو یې روژه فرض کړې ده، زکات یې ورباندې فرض کړی دی، صله رحمي یې ورباندې لازمه کړې ده، حج یې ورباندې لازم کړی دی، سرسایه یې باندې لازمه کړې ده، اختره یې باندې لازم کړی دی، او د بدو کارو څخه یې منع کړي دي. و اغلا به نه کوې، درواغ به نه وایه، غیبت به نه کوې، او خپل مزاج به په دین نه ګډې، د خپل نفس تزکیه به کوې، د پیغمبر علیه السلام د سنتو اتباع به کوې، په اقوالو، اعمالو، کاروبارو، تجارت په ناسته ولاړه ټولو کې د کبر څخه به ځان ساتې، کبر به نه کوې، حسد به نه کوې، بهتان به پر چا نه وایه، ځان به پر نورو لوړ نه بولې، د مسلمان رور سپکاوی به نه کوې، د مسلمان رور غیبت به نه کوې، وینه به یې نه تویې، قتل به نه کوې. دا هغه شیان دي چې اسلام منع کړي دي. نو مؤمن مسلمان چې په ټولنه کې اوسېږي، دغسې کارونه چې الله ورته لازم بللي دي هغه وکړي، او هغه کارونه چې الله ځینې منع کړي د هغه څخه ځان وساتي، نو دا کس صالح انسان دی. ګوره ایمان به هم لري، او که یې پر غیبت باندې صرفه نه کول، دا غیبت خشمړی بیخي خوږ دی. هر ځای چې خلک سره کښېني بس د سی ور اچپه کړي، او د درواغو څخه مخ نه اړوئ، د خیانته څخه مخ نه اړوئ، او د دوکې و د غلا څخه مخ نه اړوئ، نو دا کس صالح عمل والا نه دی. دې ته به الله جل جلاله د عمل مطابق سزا ورکوي. او مؤمن به وي، ځکه کافر چې د دنیا تمام ښه کارونه ترسره کړي، چې ایمان ونه لري، صالح عمل یې په درد نه خوري. ګوره که چیرې یو کافر مخ د مځکې ټول تر سجدو وکاږي، چې ایمان ونه لري، تر هغه مهاله د ده یوه سجده هم قبوله نه ده. چې مخ د مځکې ټول په لمنځونو باندې سر کي، بیا هم چې ایمان ونه لري نتیجه نه لري. د دنیا ټولې پیسې صدقه کي، چې ایمان ونه لري فایده نه کوي. دا دوه شرطونه رب عز وجل لګولي دي. وایي وبشر الذین آمنو، زیری هغه کسانو ته ورکه چې ایمان یې راوړي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړي، داسې زیری ورکه چې ان بېشک لهم د دوی دپاره جنات جنتونه دي. جنتونه چې رب عز وجل د مؤمنانو دپاره پیدا کړي دي، اصلا د دوی جوړ د انسان د دنیاوي فکر تر سویې لوړ دی. د هندسي شکل د دې جنتو او یا هم نعمتونه چې کوم په جنتو کې رب عز وجل پیدا کړي دي، دا د انسان په سمج کې نه راځي، د انسان په عقل کې نه راځي، د انسان په فکر کې نه راځي. ځکه عالم آخرت دا ډیر غټ دی، لکه د دنیا ژوند تر ډیر زیات غټ دی. چې په دنیا کې انسان هر څومره فکر وکړي، خو په فکر کې د آخرت غټوالی او لویوالی نه راځي. د دې دپاره یو عالم یوه لنډه قصه لیکلې ده. و یو دوه ماشومان د مور په نس کې وه، غبرګولیان وه. دا یو متقي مؤمن و او دا بل سیکولر و. دا مؤمن متقي دې ماشوم ته وایي دواړه د مور په رحم کې دي، وایي ته خوا مه بدوه، یو میاشت دوې درې به تکلیف وي، موږ ځو دنیا ته. هلته په دنیا کې خواړه دغسې نه دي لکه دلته چې ما او تا ژوند په کوو. د مور په نس کې خو یوازې د مور د بدن وینه خوري، بل شی نه لري. دا بل ماشوم ته وایي چې وایي دنیا ته ولاړ سو، هلته به داسې عجیبه میوې، انګور به وي، انار به وي، هندوانې به وي، کیلې به وي، مالټې به وي، رقم په رقم میوې به وي په دنیا کې. او هلته به د خوراک دپاره خواړه وي، او دغه خواړه چې په موږ کوو تر دې به په سلهاو په زرهاو چنده واره زیات خواړه وي. او هلته به دنیا ډېره پراخه وي، دومره کوچنی ځای به نه وي، د هغو نه په زرهاو وارو به د اوسېدو ځای وي. هغه سیکولر ماشوم ورته وایي وایي ته پرېږده ستا درواغ، نو دلته زموږ څه مانده کې هر څه سته، پراخه علاقه ده، خوشحاله وي، هېڅ غم و درد نه لرو. دا به بیا څونه ځای چې تر دې غټ وي، دا خو د بشپړه دنیا ده. نو دا سیکولر ماشوم وایي هغه بل مؤمن ماشوم ملامتوي او دروغجنوي، او دا مؤمن ماشوم چې د دنیا نعمتونه هر څه ورته وایي. د سیکولر ماشوم په سمج کې نه راځي، دا به نو بیا څنګه دنیا وي. د دې سیکولر ماشوم خبره خو ځکه صحیح ده چې دغه نعمتونه د هغه تصور لا د نه سوی کولی چې په دنیا کې شته. او د مؤمن خبره ځکه صحیح وه چې مؤمن ماشوم رښتیا ویل. دواړه ماشومان دنیا ته راغله، د سیکولر ماشوم خبرې درواغ سوې او د مؤمن ماشوم خبرې رښتیا سوې. رښتیا هم د مور په نس کې چې ماشوم اوسېږي، نسبتا هغه دنیا ته، دا دنیا څومره غټه ده، څومره خواړه دي، هغه مهال هغه ماشوم تصور لا هم نه سوی کولی. نو د دنیا ژوند دا د آخرت و ژوند ته همداسې دی لکه د مور په نس کې چې ماشوم ګزاره کوي. د جنت نعمتونه چې انسان ته راځي، دا د انسان په فکر کې نه راځي.
لکه د مور په نس کې چې ژوند و هغه ته دنیا نسبتا په زرهاو واره لویه وه، په میلیونهانو واره لویه وه. د آخرت ژوند او د آخرت نعمتونه هم د دنیا ژوند ته په میلیونونو واره لوی دي. اوس د انسان په عقل و فکر کې نه رسي. الله تعالی جنتونه پیدا کړي دي فقط د انسانانو د پوهولو لپاره. نمونې لکه یو سړی چې دوکاندار ته ودرېږي 15 خرواره غنم رانیسي، نو هغه یې 2 دانې غنم په دې لاس کې راواخلي او ښکاره یې کړي چې دغسې غنم. په دې دنیا کې چې نعمتونه پیدا سوي دي، بعضې علما وایي فقط او فقط دا د هغه نعمتونو نمونې دي چې 100 کاله سړی د دنیا ډول ډول نعمتونه وخوري، فقط لکه 2 دانې غنم. او یو څوک بیا وایي چې نه، دا سره د هغه نعمتونو هم مثله نه دي، دا فقط لکه په خیال چې سړی یو شی جوړ کړي یا جیلي یو شی جوړ کړي، اصلي میوې نه دي، اصلي نعمتونه نه دي، هغه ډېر فوق دي. خو دلته د انسانانو د پوهولو لپاره وایي داسې باغونه وي چې 4 ویالې به پکښې من تحتها الانهار، تر دې درختو لاندې به ویالې وي. دا 4 ویالې به یوه د شرابو وي، داسې شراب نه دي لکه د دنیا، یوه به د عسل وي، یوه به د شربت وي، بل به د ساده اوبو وي او ډېرې ښایسته به جوړې وي. او بله خبره دا ده چې کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. د آیت د دغه جز مطلب دا دی چې الله ته په جنت کې ټولې میوې داسې نه وي لکه په دنیا کې چې انګور دي. اوس ګوره په دنیا کې انګور دي چې سړی سهار وخوري، غرمه یې وخوري، ماښام یې وخوري، سبا سهار یې وخوري، سبا غرمه یې وخوري، بس یوه ورځ 2 ورځې بعد ځینې خواطورې دي، بیا خوند نه وخوري. بیا چې څه وخت نه وخوري، میاشت بعد یې بیا وخوري، بیا ښه خوند وکړي. هلته به الله جل جلاله د انګورو خوند داسې پیدا کړي چې سهار انګور وخوري، غرمه چې انګور خوري مثلا د دې خوند به بیا جلایي، رنګ یې هغه رنګ دی، خوند به بیا جلایي. د ماښام هغې به بیا خوند بل ډول وي، د سبا سهار هغې به خوند بل ډول وي. نو دوی چې دا هر وارې انګور راواخلي، یو بل ته به ووایي هذا الذي رزقنا من قبل، خو د هغه انګور مو سهار وخوړل، د هغه میوه مو سهار وخوړل، د دې خوند خو تر هغه ډېر بالا دی، تا بیا جلا رقم خوند کوي. نو هېڅ رقم به دی نه ځینې خواطورې کېږي چې هر څومره وخت ورباندې تېر. دا به ټوله متشابهه هم شکل به وي، سهار غرمه ماښام شکل به یې وي، اما خوندونه به یې جلایي. بعضو مفسرینو بیا تفسیر داسې اخیستی دی چې په دنیا کې دی دا میوې لیدلي دي، انارو، انګورو، انځرو، په جنت کې به هم د هغه میوې ورکول شي. کله چې په جنت کې ولیدلې نو دوی به وایي هذا الذي رزقنا من قبل، دا میوې خو موږ ته په دنیا کې هم راکول سوي وې، خو د هغو خوند کله دومرې و، د دې خوند څومرې زیات دی. واتوا به متشابهه، د دنیا د میوو سره به ورته میوې ورکول سي، رنګونه به هم همداسې وي، مګر خوند به یې څو چنده زیات وي. دوی به تعجب په دې وجه باندې کوي چې د دنیا خو هم دغسې میوې وې، مګر خو د هغه خوند او د دې خوند ځکه اسمان فرق لري، دومره به یې زیات وي. او دا زیاتوالی به یې داسې نه لکه یو سړی چې وایي د یوې منطقې انګور خواږه دي، د بلې منطقې هغې نه دي خواږه، او وایي دا انګور څومره پر هغه ډېر خواږه دي. نه، هغه به په زرهاو واره به یې خوند زیات، داسې به نه وي. او بله خبره رب عز وجل دا فرمایلې ده چې هلته به جنت کې به دوی ته مېرمنې ورکول سي، حورې به ورکول سي، هغه به د ظاهري او باطني چټلیو خبائثو څخه پاکي. ظاهري چټلي وایي د انسان طبیعت چې نفرت ځینې کوي چې هغه شیان به نه وي پکښې، لکه بولي و غائط و حیض و نفاس و بدبویي، د دې ټولو شیانو څخه به پاک وي، د ظاهري پلیتیو څخه به پاک وي. او د باطني پلیتیو څخه به پاک وي چې کوم بد عادات د انسان په زړه کې، ګوري حسد چې په چا کې وي، کبر چې په چا کې وي، او عیب جویي چې په چا کې وي، تنګ نظري و دا چې په چا کې وي، دا باطني چټلي ده. دغه باطني چټلیو څخه به هم پاک وي، هم به د ظاهري چټلیو څخه پاک وي، هم د باطنیو. چې رب عز وجل فرمایي ولهم فیها ازواج مطهره، کم خبائث چې په باطن کې دي، درواغ و فلان و فلان، هغه به ټوله نه وي، که ظاهري دي که باطني. او بله خبره دا ده وهم فیها خالدون، او دوی به همیشه په دې جنتو کې وي. یعنې دا چې دغه د دوی اوسېدل په جنت کې، دا به د یوه ورځ نه وي، نه به کال نه به 10 کاله، دا به ډېرې ورځې. په دنیا کې خو انسانان د دغه څخه په تنګ کېږي چې نعمتونه پیدا کړي، هر څومره نعمتونه چې پیدا کړي، بس هغه د ځوانۍ وخت چې تیر سو، سپېژروالي وخت چې ناجوړي راپیل سي، هغه وخت چې هم تیر سي، مرګ راسي، بس
فنا ده غټ عمر نو د یو چا 80 کاله دی یعنې 20 کاله دی 100 کال ته خو یو سړی رسېږي نو اوس چې په دغه عمر کې دی چې دا 100 کاله عمر وي دی د ماشومتوب عمر ځینې وباسي هغه عمر ځینې وباسي چې دی پکښې بیده په هغې کې خدای خوند نسي محسوسولی هغه عمر ځینې وباسي چې دی خوابدی وي هغه عمر ځینې وباسي چې دی سپین ږیری وي او په سپین ږیرتوب کې ضعیف وي د نعمتو څخه خوند نسي اخیستلی دومرې ضعف ته ورسېږي د مریضۍ شپې ځینې وباسي نو یوازې د خوند شپې به نو څونه پاته سي ډېرې محدودې به پاته نو د دنیا ژوند چې هر څومره ډېر سي هر څومره نعمتونه پیدا سي بیا هم ډېر محدود او د آخرت نعمتونه چې دي الله عز وجل فرمایي وایي هغه 100 کاله نه دي 1000 کاله نه دي میلیون کاله نه دي ابد الابدا دي ابد الابدا څه معنی چې د پای نقطه نه لري نو رب عز وجل فرمایي وهم فیها خالدون او دوی به همیشه پر همیشه په دغه جنتو کې وي هیڅ کله به د دغه جنتو څخه بې برخې کېږي نه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین